سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. نن په داسې حال کې چې نن په ایران کې د ایران د نوي ولسمشر د لوړې مراسم دي او د طالب پلاوي په ګډون د ګڼو هیوادونو استازو او مشرانو پکې ګډون کړی دی. خو تازه معلومات دا دي چې د ایران نوي ولسمشر له لوري دې هیواد ته د پاکستان لومړي وزیر اعظم شهباز شریف سفر لغوه شوی دی. د ایران پاریس نیوز خبري اژانس ویلي دي د شهباز شریف سفر د پزشکیان په ځانګړي سپارښتنه لغوه شوی دی. خو پاکستاني رسنۍ بیا وایي دغه سفر د شهباز شریف د ناسم روغتیا له وضعیته لغوه شوی دی. بل خوا د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دا چې اروپایي هیوادونه د افغانستان کونسلګري دوی ته نه سپاري، نو دوی هم د دغو کونسلګریو له لوري خپرېدونکي اسناد لکه پاسپورټ، ویزا، نکاح خط او نور څه نه مني. بل خواته د خیبر پښتونخوا ضلع کوهاټ کې د یوه کورنۍ 11 تنه د باراني اوبو له وجې مړه شوي دي. دا باراني اوبه د لاندې خانې ته ننوتلي دي او ویلی کېږي چې د یوې کورنۍ 11 غړو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. او بل خواته په بلوچستان ګوادر کې د بلوڅو په غونډه پاکستاني پولیسو ډزې کړي دي. دا ډزې په هغه مهال کړي دي چې وایي بلوڅانو خپلې غونډې ته د تللو کوشش کاوه او ورباندې پولیسو ډزې کړي دي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.